نو دلته کې دا قتل شوی او دا هغه ځای ده. دا زموږ کیمرامین که تاسو لاندې وشئ، دا هغه ځای ده چې کوم ځای کې د آل کلاس فور صدر چې کوم و عثمان خټک صاحب چې هغه دلته کې قتل شوال. بیګا ټایم کې خلک صحیح ټایم خو څوک نه شي، خو کم از کم ټایم به 7-8 بجې ټایم کې و چې هغه دلته کې قتل شو. نو د مو اواز اوچتونې مقصد صرف دغه ده چې هغې به د کلاس فور دپاره ډېر زیات اواز چک کړی، د هغو دپاره به هر ځای کې منډه ویلې وي. نو نن موږ تاسو ته پیچار دو چې د عثمان بی دپاره موږ تاسو اواز چک کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، ز ساجد خان مستی خیل خٹک دی ٹیم کے 7 نیوز کرک سنمانی تو سر مخاطب یا پو سائٹ کی تو سے دا تصویر میں نے چے دا دے مرحوم عثمان بھائی تصویر دا چے کم از کم 5-6 دن پہلا چکم دا آغا پو دغی اساک چونترا پوسا چکم موڑکی تا غرق کلی تکم لیار لوڑا دا نو دلتا کی دا قتل شو دا غازی دا مو کیمرامین کا توستی لون دے وشی لشکی دا کیمرا لون دے نجدے کا غازی دا چکم زکی دے آل کلاس فور صدر چکم وہ عثمان خٹک سے چاغا دلتا کی قتل شوال نو دے مو آواز اوچتوان مقصد صرف دا غدا چاغی بو دے کلاس فور دے پرا دیر زیوت آواز چک کردی زکو دے اغو دے پرا بے ہر زی کے منڈا ویلی بی نو نن مشتوستا پیچار دو چی دے عثمان بھائی دے پرا مشتو سے آواز چکو دے عثمان بھائی بوڑی کی بچی پوتی شوی وی یتیمون بچی بو پوتی شوی وی کور والای پوتی شوالا ادیا بای پوتی شوال خویان دی ورونای پوتی شوال آخر کار دا ظلم زیوتا ویلے وشوال سا گناہ سو زد خپل کرک پولیس نا دیمو انتظامیہ نہ دا اپیل کاؤں چی دے خپل کوششون سٹٹ کری مشتپاتا دو اللہ پاک دے پاکی کامیاب کی خو چی سمرا زر تر زر وی چی دا ملزمون چی کم دی دا گرفتار شی چی چاہ دا کری دی دا بو اغی لوی رب تا پاتا وی مجھا ایچ چاہتا پاتا نشتا نئی مشتپاتا شتا چی دا چاک قتل کرال او نئی دا پاتا شتا چی دے عثمان بھائی گناہ کم وہ اس سا معلوماتی اسا پر نشتا دا چی تا ویلی چاک قتل کری پو سب ایناوانے قتل کری نو دا بیگاش پہ 7-8 بجے ٹیم کے پو دغی پو روڈ وانے بو جتت لال زکه چې لون دی ټول خپل کله دا لارای چې کوم د دې علاقې سره تعلق ته خامخا دا ټایم داسې ده چې هر څوک ګرځي او زه خپلو خویندو ورونو ته دا اپیل کوم چې نقص المشوم منځنه ټایم پاس ته وطن چې کوم دی هغه نه دی پیچار ډور نه پیلو کو خو تاسې په مخامخ دا حادثې کېږي چې عثمان بھائی چا سره څه باد وو چا سره څه دښمني وه چا سره څه باد کړي وو چې هغه چا قتل کړل نو موږ خو چې څومره دا پیغامونه اورېدل څومره خبرې مو اورېدلې بیان دا کېږي چې هغې چا سره باد نه و الټا به دی غریب عوام سره منډې ویلې د خپل کلاس فور چې څومره دی هغو دا صدر و د خپله نو ټول کلاس فور سره به دي منډې ویلې هغو دپاره به دي خپل حق خوښتو هغو دپاره به دي خپل جان کولو نو مو دا هر ځي کې کتل او زه به دا وایم چې عثمان بھائی الله پاک دې جنتونه په نصیب کا الله پاک دې لوی سفر په خوشحالی کا چې چا قتل کړی الله دی په دې دنیا را منډ کي او الله پاک دی په دواړو جهانونو چې کوم دا داسې خلک چې کوم دي هغه د الله پاک په دې دنیا نه پرېږدي ځکه چې داسې خلک چې قتل کوي د هغو قصور د هغو ګناه چې کوم ده هغې هېڅ څه نه وي خو بس چې چند پیسو دپاره خلک چې دي نن سبا قتل کوي دغه د ایسو دغه د منشیاتو د وجې نه چې کوم ده د موږ کرک ضلع چې کومه ده ډېره تباهۍ ته طرفدارونه ده خو الله دی موږ دا کرک ضلع چې کومه ده د ششتا ضلع وه الله پاک دی باج کي یو کرک دپاره دو نه کوم پورا خیبر پښتونخوا پورا پاکستان دپاره دو وکئ چې دغه ایس منشیات چې کوم دي دا ختم شي د ډېره دنیا تباه او برباده کړه نو دا زیمې تاسو ته شیال دا تاسې په مخامخ باندې دا سلمانه روشه لږ مخ ته یار زومینګ مه کوه نو دا زی تاسې په مخامخ ته چې دلته کې مو چند کسان مو سره موجود دي خو هغوی انټرویو زه نه وخوله هغه وویل چې ساجد بھائی دا زی هر سړی شي چې دیزو کې دا قتل کړه شوال او که دا لاره سایډ زه تاسو ته وښیم دا موړ تاسې د کیمرې مخ ته یې نه چې دا به دې مخې نه رتلال یا به هغې مخې نه رتلال هېڅ څه پاتی نشته خو دا زی چې کوم ده دا بلکل لوږ ده ابدي دي نه لاره سایډ ته دو او بیا که تاسې وګسئ په دې غره ونې لوندې سایډ ته چې دو مکمل ابدي چې کومه دو هغه دو نو زه به دا وایم چې د عثمان بھائی دپاره دا خبره چې دوی موږ په سوشل میډیا ونې یا په سورې ضد موږ عوام چې کومه ده دا خبره ډېره ګرمه وچلوي خو بیا دا ټنډه شي زه انتظامیه نه دا اپیل کوم چې دا خبره چې ټنډه نه شي که نن د عثمان بھائی قتلون چې کوم دي
هغه گرفتار نشول نو سبب هر عثمان سره چې کوم دا هغه به قتل کیږي بے ګناه بے قصوره دا انصاف ته پر به आवाज چګو ټول به یو موټه جوړیږو چې تکي چې ظلم زیاته کیږي هغه ته بسره کټه کیږو او زل لاست کې یو بل خواس کوم د مکرک پولیس نه چې تاسو غشتونه سٹارټ کړئ زی پوزی ونه خپل پټرولینګ پولیس و بسای هر زی ته خصوص نشي رسیدله تاسو سفر یاګون یا غنه خو بیا ها انسان خپل کوشش چې کوم د خپل هغه چې هغه کوي نو د امن چې کوم د به پیلاو شي یو په پولیس ونه زه ټول خبره نه اچوم موږ عوام ته پیچار دو چې امن پیلاو کی د امن میسج چې کوم د مخته پیلاو کی عثمان چا قتل کړه پولیس خو نه د قتل کړه عام کاس قتل کړه دا یا کسانو قتل کړه هیڅ معلومات نشته دا نو عثمان بیت چې کوم د مشټول بو انصاف غوړو هغه د پر به आवाज چګو زه د سورې ز لیټ زکه شولم چې مخبل یو مسله شروع از په هغه مسلې کې و بیمور و د دې وجه نه لیټ شو خو بیا مې کوشش وکړ ورسېدم دلته مې ویډیو کلیپ د عثمان بی دی پر جوړ کړو مخکې ځوان ندی پیچار دیغي وارثاونه زداین چې یو جهاد وکي یو موټه جوړ شي چې دغه دی پر مشتو سه आवाज جوړ شو کنن دي ته انصاف نشو ملاو ثبوت هر عثمان سره بداسي کیږي هر ساجد سره بداسي کیږي هر یو هغه مسلمان ورو سره بدا ظلم کیږي نو مو چې کوم خپل فرض وو زدي اساک چونترا د پوسا مونه کې غره تروغنه دلته پوخ روډ دا چې کوم ځکه دا قتل شو په غیزو کې می توسته ویډیو کلیپ جوړ کړ نو هغه ارسه تو سه په مخ مخ دي نن خو عثمان بی لوړو بچی پوت شول یتیمون شول خو سوکه پښتنه ولا چې کوم دی هغه به سوک کوي زه خپل پولیس نه ډیر مطمئن یا ان شاء الله الرحمن ته زر تر زر عوام د برسي کی اوسي د پولیس چې کوم دا هغه به خامخا توس تربیي نو د سره خپل پروګرام ختم کوم کیمرامین ټیم سره زیا ساجد خان مستی خیل خټک 7 نیوز کرکنا والسلام